دوهم ډول چې موږ تاسو غواړو چې د یو ارګومنټ والیډیټي او یا د هغه ارګومنټ انوالیډیټي دا که چیرې غواړو چې پیدا کړو دوهم ټایپ یې د ډایرکټ میتود په نوم باندې یادېږي. په ډایرکټ میتود کې ځینې قوانین دي، یوار دا قوانین وایو وروسته بیا ډایرکټ میتود ته راځو او دا قوانین تر هغه وخته پورې چې تاسو یې په یاد نه کوئ دغه کولی ډایرکټ میتود نسئ استفاده کولی. نو نوشته کوئ رولز اف د ګیم. ښه ډایرکټ میتود کې یوار به ما دغه مثال به درته ولیکمه. دا مثال یوار په نظر کې ونیسئ. either I shall read a book or watch a movie. په یو وخت کې زه شاید یا کتاب وایم او یا هم کرکټ وکړم، دواړه په یو وخت کې نس کېدای. یو شی به دغه کوم دا څه دی disjunction پرون مو وویل اور راغلی دی پکې کې. I shall not read a book. زه کتاب نه وایم نو زه چیش کومه؟ زه کرکټ کوم. دی وایي زه په یو وخت کې یا کتاب وایم، مثال دی پرېږدي زه درته وایم وایم زه یا کتاب وایم یا کرکټ کوم، او یا مثلا زه یا کتاب وایم یا خط لیکم. که درته وایم چې وایم زه خط نه لیکم نو تاسو به چیش باندې مثال خلاصېږي، چیش هدف اخلي. نو کتاب وایم زه په یو سر مې نس خلاص زه وایم په یو وخت یا زه کتاب وایم او یا هم خط لیکم. دا زما کار دی. یو شی خو به حتما زه کوم. اوس که چیرې زه درته وایم چې زه کتاب نه وایم ستاسو خپله سر خلاصېږي چې زه خط لیکم او دا یې ریزلټ سو. نو په دې ځای کې اول د وار ورته وګورئ وایي either I shall read a book or watch a movie. زه شاید کتاب وایم یا فلم ګورم. I shall not read a book. زه کتاب نه وایم نو زه چیش کوم؟ نو زه فلم ګورم. اول که چیرې زه وایم چې I read a book دې ته نوم ورکړم دا پی صحیح دی. ورپسې I watch a movie دې ته به نوم ورکړم چې شي دې ته به کیو ورکړم صحیح. اوس که چیرې زه غواړم چې دغه ټوله جمله چې ده ماته راکړې ده دا جمله زه واړم ارګومنټ فارم ته او دې ارګومنټ فارم ته چې زه اړوم زه وایم either I shall read a book or watch a movie یعنی P or Q صحیح دی. ورپسې چې شته په دې ځای کې either I shall read a book or watch a movie په دې ځای کې دا کامه خو ویني یوه کامه ده نو په دې ځای کې دا هم کامه. I shall not read a book په دې ځای کې یعنی زه چیش نه کوم کتاب نه وایم نو negation P د دې ریزلټ په اخر کې مساوي کېږي په چیش باندې hence I shall watch a movie نو اخري ریزلټ یې وایي مساوي کېږي په کیو باندې. اوس د دې دپاره چې دغه زه دغه کومه ثابته کړم چې دا د رښتیا ګوم دغه رقم شی دی که نه دی دغه رقم شی. د دې دپاره موږ تاسې د ډایرکټ میتود څخه استفاده کوو. کولی سو چې هم د ډایرکټ میتود څخه استفاده وکړو او کولی سو چې د یوزینګ ټروت ټیبل د لارې څخه استفاده وکړو. ټروت ټیبل تاسو د دې دپاره چې نوشته کوئ څه رقم یې نوشته کوئ دا به تاسو خپله نوشته کوئ. 15 دقیقې یا 10 دقیقې به وخت درکړم. که یې چیرې جواب ټوټلیږي سو نو موږ وایو چې دا والیډ ارګومنټ دی، که چیرې نه سو نو وایو چې انوالیډ ارګومنټ دی. نو تاسو څه کوئ؟ اول د واره په دې ځای کې بیرته نوشته کړمه د P or Q and negation P په Q باندې د دې لپاره truth table ولیکئ جوړ یې کړئ ټوله. څو دقیقې وخت غواړئ؟ ستاسو دپاره ښه طریقه دا ده چې دا په دې قوس کې نوشته کړئ صحیح دی. ورپسې بیا د دې دپاره یو بل غټ قوس جوړ کړئ دیم دا او بیا دا دغه اخر دغه پیدا کړئ ریزلټ یې پیدا کړئ. اوس موږ غواړو چې دا پیدا کړو. د دې لپاره چې دا پیدا کړو زه په دې ځای کې دلته یو نوشته کومه په دې ځای کې 2 نوشته کومه دلته 3 نوشته کومه دلته 4 نوشته کومه دلته 15 نوشته کومه صحیح دی. او په دې ځای کې هغه ستاسو خوښه ده چې شپږ کوم نوشته کول کوم نه نوشته کول. اوس اول د واره P نوشته کوو او په دې ځای کې Q نوشته کوو صحیح دی. ورپسې چیش پیدا کوو P or Q او نو په دې ځای کې دا هم P or Q دا پیدا کوو.
دا چې پیدا کړل ورپسې بیا دا and negation p یعنی اول د وار negation p به هم دلته پیدا کړو دا هم negation p صحیح دی اوس دا طرف and negation p په دې ځای کې زه کولی شم چې ولیکم چې 3 and څلور فقط ما د ځای دغه په خاطر باندې ما 3 او 4 ولیکل صحیح دی ورپسې دا خو ټوټل دا 15 شول دی په دې ځای کې نو دا 15 implies q نو دا 15 implies چې شي 2 q 2 دی صحیح سو دا یو ټیبل ډول دی جوړ کړي اول د واره p دا هم true دی دا هم true دی دا true دی دا false دی دا false دی دا true دی دا false دی او دا هم false دی P or Q وایي کچېرې په دواړو سوي یا په دواړو کې اقلا یوه جمله که صحیح وه موږ ورته لیکو چې دا true راځي نو دا 3 سره دا هم true او دا هم false negation P دا معنی چې یعنې د دې negation څه دی دا هم false ورپسې دوهم false دریم true څلورم true ورپسې 3 and 4 دا 3 دا څلور په دې ځای کې بیا وایي کچېرې دواړې صحیح وي موږ وایو چې دا صحیح دي او کچېرې یوه هم غلطه وه بیا وایو غلط دی and دی نو اوله ساحه چې د false راځي صحیح دی په دې خاطر باندې چې دا and دا ورپسې دا او دا false راځي ورپسې دا true راځي او دا هم false راځي ورپسې if 5 then 2 لنډ مې لیکلی دي f5 یعنی f او دا هم دوهم t چې راځي دا true راځي صحیح دی f دا صحیح دی ورپسې f دا چې راځي true راځي دا هم true ورپسې f دا صحیح دی then دا چې دی true راځي ورپسې f 15 then 2 دا true راځي tautology ده که نه ده valid argument دی که نه دی نو ولې وایاست چې invalid argument دی rules of یا که دغه نوشته کوئ که game نوشته کوئ rules of direct د ډایرکټ میتود په واسطه باندې دغه وګورئ چې دا valid argument دی دا argument او که invalid دی سوال مې وشته کوي که چیرې دا ډول درکول سوی و دا ډول مثلا argumentونه درکول سوي وه او درته ویې ویل چې د ډایرکټ میتود څخه ډایرکټ میتود په واسطه باندې وګورئ چې دا valid argument دی که invalid argument دی تاسو اول راولاړېږئ دغه راست چپه طرف یې دا چپه طرف نوشته کوئ then p f p then q ورپسې اف کیو دن آر صحیح دی دا د دې څخه ریزلټ راباسي اخر ریزلټ یې باید دغه شی سي که چیرې اخري ریزلټ مساوي په دغه شی باندې سو نو موږ وایو چې دا valid argument دی که نه سو نو بیا وایو چې دا invalid argument دی صحیح دی اوس کله چې p implies q وي
او Q implies R وي د دې پر ځای باندې موږ تاسو کولای شو چې نوښتا کو چې P implies R کولای شو A مساوي کیږي په B مساوي کیږي په C A مساوي کیږي په C چې رول دی د دوی دوه پر ځای باندې اخر رزلټ ادا شي سو او دا معنی چې یعنی Q او دا Q دا سره ولاړ ده صحیح دی ورپسې دغه پر ځای باندې د P دین Q پر ځای باندې د دې پر ځای باندې زه لیکلی سم چې negation P or R نوښتا سو اوس دغه رول دغه اخر کې چې ما اپلای کړي دا رول دا ما چې رولونه درکړي دي په دې کې د رولز چې مې درکړي دي په هغه کې ستا صحیح دی نو اوس دا طرف او دغه طرف دا دواړه سره مساوي دي که یا جدا جدا دي دا طرف او دغه ځای دا یو رقم دي که یا فرق سره کوي د دې ځای څخه زما هدف دا دی چې دا negation P or R دغه ځای او دا ساحه دا یو رقم دی که فرق سره کوي یو رقم دی نو موږ وایو چې دا ارګومنټ چې دی دا والیډ ارګومنټ دی او دا تاسو تر مخه وکړئ فکر کوم او دا ارګومنټ تاسو وکړئ کوم نه وکړئ دا والیډ ارګومنټ دی دا هم والیډ ارګومنټ